په وروستیو کې د تورخم ترانزیټي لاره بنده شوې ده. موږ په همدې هکله د هټیوالو د جلال آباد ښار د یو شمېر اوسېدونکو او د توکو د اخیستونکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې په نرخونو کې کوم تغییرات راغلي دي، سبزیجات، میوه‌جات او د خوراکي توکي. پاکستان همیش زموږ سره کله چې زموږ سبزی او زموږ میوه‌جات ورسېږي همدغه بهانې او موږ باندې لارې بندوي او زموږ تجارت ته ډېر زیان رسوي. نو دوی څخه مې غوښتنه دا ده چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، نورې لارې وګوري. افغانستان خو د اسیا د پول حیثیت لري. چې دغه لارې د خدای خوشي کړي چې هاخوا د مهاجرینو بیچاران په تکلیفان دي چې خپل وطن ته راشي او دغه لاره مو خوشي شي. هغه خاطر مسلمانان دي چې دغه مواد ورته چې منه ده دغه هغه د چې شی ورته وایي رومیان دي، دغه جنسونه هلته ډېر جګې دي. بیا 1 کیلو رومي خبرو کې مې واورېده چې 1200 افغاني کالدارې ته رسېدلې ده. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو، سلامونه هرکله هیله ده ښه به یاست، د یو خوشحاله سوکاله او آباد ژوند څښتنان به یاست. یو ځل بیا مو درته یوه ښایسته خوندوره او ځانګړې خپرونه په ښایسته همیشه بهار یا ښکلي ننګرهار مرکز جلال آباد کې چمتو کړې ده. دا خپرونه موږ درته په ده چمتو کړې ده چې په وروستیو کې د تورخم ترانزیټي لاره بنده شوې ده. موږ په همدې هکله د هټیوالو د جلال آباد ښار د یو شمېر اوسېدونکو او د توکو د اخیستونکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې په نرخونو کې کوم تغییرات راغلي دي، سبزیجات، میوه‌جات او د خوراکي توکي. مخکې په کوم ریټ وو او اوس په کوم ریټ دي. په همدغه ټولو مواردو موږ له خلکو سره خبرې کوو. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، زموږ خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو، موږ سره دلته یو بل مشر ولاړ دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. دا به لومړیو کې ځان نه وپېژنې. مهرباني ستاسې نوم؟ نوم مې عبدالقدیر ولد جمال د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولایت اوسېدونکی یم. فی الحال کابل اړه کې اوسېږم او خوشحاله شوم چې تاسو په لیدو باندې تاسو سره په دې ځای کې ملاو شوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. ښار ته راوتې څه دې واخیسته که نه؟ هو له سودا دغه سبزي مې واخیستله، کومه چې لږ د کور د ضرورت په خاطر باندې هغه واخیستله. نو درغلي خلک ډېر د کومه سبزي چې کومه ده حتی د رومیان شول، نور داسې کومه تازه سبزي چې پاکستان ته صادرېده دې کې ډېر تفاوت راغلی، یعنې کمیا ډېر پکې راغلی دی. کوم شی چې هغې خوا راځي هغې کې ډېر ګرانښت راغلی دی. نو مونږ یعنې تاسې وایي چې مخکې چې مثلا دلته څه ارزانه و هغه د هغه نه نور هم ارزانه شوي دي، او څه چې قیمته و هغه خو هسې هم ارزانه شوي ډېر قیمته شوي و، بېشکه ډېر قیمته شوي دي. اوس ته چې راغلی څه شی دې بیه کړل؟ مثلا ما خو لکه مثال په طور رومیان شول او همداسې مڼې او دا انګور او دغه شیان چې دي ډېر ارزانه شوي دي، لږ هم نه ډېر ارزانه شوي. رومیان مخکې تقریبا من په 350 افغانۍ و، اوس په 180 افغانۍ پورې ښه رومیان پیدا کېږي. له حکومت او له مسؤلینو ستاسې غوښتنه څه ده؟ نو د موږ د حکومتي او بیا د خصوصا د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې پاکستان همیش زموږ سره کله چې زموږ سبزی او زموږ میوه‌جات ورسېږي همدغه بهانې او موږ باندې لارې بندوي او زموږ تجارت ته ډېر زیان رسوي. نو دوی څخه مې غوښتنه دا ده چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، نورې لارې وګوري. افغانستان خو د اسیا د پول حیثیت لري، نو باید موږ نورو هېوادونو ته مخه کړو. زموږ تازه میوه‌جات شو، زموږ سبزي شوله، ډېر هېوادونه لېوالتیا لري چې زموږ
څخه خرید او فروش وکړي. نو پاکستان سره زموږ په دې برخه کې مشکلات یعنی دا په دې 20 کلنه دوره کې چې موږ ګورو دا مشکلات موږ لپاره پیدا کوي چې کله زمونږ سبزی زمونږ میوه‌جات ورسیږي بس کله لارې بندې او کله خلاصې په یو بهانه نه په یو بهانه باندې زمونږ دغه تجاران زمونږ زمینداران دوی ته تاوان رسیږي. دا چې اوس زموږ په ګران هیواد کې سبزیجات همدارنګه میوه‌جاتو سیزن دی را رسېدلی دي د تورخم لاره بنده ده که د تورخم لاره خلاص شي ستاسې غوښتنه له حکومت دا ده چې لاره باید خلاص شي تر څو زموږ کوم دغلته سبزیجات چې دي میوه‌جات چې دي هغه چې په موټرو کې بار دي باید خوا واوړي. زما د اسلامي امارات څخه غوښتنه دا ده چې لاره باید که هر څومره سیاسي کړکېچ راځي باید تجارت بند نه شي که هغې خوا دی او که دې خوا دی د دواړو ولسونو ته تاوان دی هغې خوا تجاران هم ډېر زیات تاوان کوي همدې خوا نو باید لارې خلاصې وي ځکه دا ملکونه په تجارت باندې ولاړ دي که تجارت نه وي نو ملک هېڅ فشرت نشي کولی. ها یعنی ته وایې چې خلک اخوا هم اغېزمن شوي دي او دې خوا هم اغېزمن شوي دي. ډېر هغې خوا زموږ نه زیات اغېزمن شوي دي. پاکستان کې چې کوم تجاران دي هغوی زموږ نه زیات اغېزمن شوي دي همدې خوا نو باید لارې خلاصې شي تجارت په وخت باندې باید لارې بندې نه شي لارې باید زموږ غوښتنه دا ده چې لارې باید خلاصې شي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. مننه ستاسو هم څه مننه کوم خوشحاله اوسئ الله مو آباد لره چې د دې هېوادوالو او د دې کړېدلي ولس غږ مو واورېدلو. درنو لیدونکو موږ سره دلته یو بل هیوادوال ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو. مهرباني ستاسې نوم؟ زما نوم محمد صافی ده په جلال آباد ښار کې یو تن د سبزۍ پلورونکی یم. صافی صاحب څومره وخت کېږي دغه روزګار لري؟ تقریبا دلته خو زمونږ تقریبا 20 کاله کې پلار نیکه هم د سبزي خرڅو په جلال آباد ښار کې. 20 کاله شاوخوا کېږي چې سبزي دلته خرڅوئ؟ ها 20 کاله کېږي لکه پلارونه هم خرڅول اوس موږ خپله خرڅو. ها د نیکونو نه دغه کار او کسب تاسو ته در پاتې دی؟ بالکل موږ مشران نه پاتې ده اوس موږ په مخ وړو خپل کار روزګار حلال رزق ګټو ځان ته. دا چې د تورخم لاره بنده ده دې خوا ډېر شمېر موټرې هغه موټرې مو ولاړې دي چې په هغې کې سبزي همدارنګه تازه میوه‌جات بار دي تر څو کوزه پښتونخوا یا پاکستان ته ولاړ شي. دلته ستاسې په کاروبار باندې کوم اغېز ترسره کړی دی؟ بالکل هغې ترسره کړی ځکه سبزیانې به تللې پاکستان ته زمونږ دې کانیانو ته ډېره غټه ضربه رسېدلې ځکه هلته سبزیانې تللې اوس دلته رومیان مخکې 280 روپۍ 300 روپۍ من اوس 1.5 روپۍ ته من راغلی ځکه دې کانونو ته غټه ضربه وارده کړې ده. اخوا ته هم داسې نه چې هغې ښه ورځ ده هلته هم رومیان ګران دي 200 روپۍ کالدار باندې رومیان خرڅېږي لکه هغې خوا ته هم تاوان ده دې خوا مونږ طرف ته هم تاوان ده لکه دواړه خلک عوام متضرر شوي دي. حکومتونو جنګ د حکومتونو د عوام باید تجارتي لاره بنده نه دا لاره ازاده کړي ځکه چې د تجارت د جنګ سره هېڅ تړلی نه ده. دا له حکومت څه غوښتنه لرئ له مسؤلینو؟ له مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې مذاکرات وکړي او دا لاره واده شي ځکه دې طرف ته مریضان زموږ او تاسو افغانستان دونه پیشرفت نه ده کړی چې ښه ډاکټران ولرو ځکه زموږ مریضان په تورخم کې دي او بل د میوې سیزن هم رسېدلی رومیان وګوره میوه وګوره انار او داسې انګور ځکه چې موږ او تاسو ډېر تاوانونو سره سر یو په دې لاره واده کې مذاکرات وکړي او له خیر دا لاره واده چې مشکلات نه موږ او هغې خلاص شو له خیر سره. ډېره مننه تاسو نه مننه خیر سو. درنو لیدونکو موږ جلال آباد ښار کې یو دلته د یو شمېر خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو. دلته یو مشر را سره ولاړ دی د سره به خبرې اترې وکړو. مهرباني ستاسې نوم؟ زما نوم نجیب الله ده د ننګرهار اوسېدونکی یم او د بارآباد د کلي یم. دلته ښار ته سودا پسې راغلی وې؟ او سودا پسې راغلی. سودا دې واخېسته؟ سودا مې واخېسته. څه شی دې واخېسته؟ لکه دغلته مې د پالکو تخم اخېستی ده دڼیا مې اخېستې ده لوبیا مې لږ اخېستې ده او ورسره مې لږ زره وګه خورما او دا بل او بتر مې اخېستي نو. نرخونه څنګه دي؟
نرخونه دغه د پالکو تخم مې چې درته وښود دغه مخکې 800 روپۍ اوس چې د 1050 دي 1100 یې 1100 هم وایي نرخونه جګ دي او پاتې شوله دغه لوبیا مې اخیستې ده لوبیا مخکې چې دا 500 550 اوس 900 روپۍ ته رسېدلې ده هر څه کې لږ لږ زیاتوالی راغلی ښه تم یعنې دا وایي چې د تورخم لارې په بندېدو سره دلته په ځینې اجناسو کې چې دی تغیرات راغلي دي او نرخونه یې جګ شوي دي طبعا لکه مخکې سره چې وه زمونږ د کرکلي وخت ده نو هر سړی طبعا کار کوي دا دونه بندرونه لارې دا څونه چې بندې شوي دي طبعا داسې نرخ کې فرق راغلی مخکې 4,000 روپۍ سره اوس 4,000 او 800 4,000 او 600 روپۍ سره شوې ده دغه نه فرق راغلی ده نو د لارې بندېدو سره حتما یو شی کېږي زموږ وطن خو غریب ملک ده نه لري او د خپل د ځان نه شی نه لري چې تولید وکړي له حکومت او له مسؤلینو څه غوښتنه لري د حکومت د مسؤلینو نه غوښتنه وه چې امنیت راوړي دغه ښار کې ډېر بیروبار ده لارې بندېدل دي د خلکو ته لږ زره سهولیت برابر شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه ستاسو نه مننه ستاسو تلویزیون ډېره مننه خیر خواږو لیدونکو موږ سره دلته یو بل هیوادوال ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو دی به لومړی کې ځان نه وپېژني مهرباني ستاسې نوم سلام علیکم زه ابراهیم او د جلبات ښار اوسېدونکی یم او دلته سبزي فروش یم رومیان خرڅوم څنګه یې ښه صحت دې ښه دی شکر دی الحمدلله ژوندی اوس کاروبار دې څنګه دی روزګار دی شکر دی خدای نه راضي و بس انشاءالله ښه دی او خوشحاله خپل روزګار کې شکر دی ډېر خوشحاله او رومیان اوس وخت کې قیمته دي که ارزانه رومیان خو اوس ارزانه دي چې لاره بنده شوې ده تورخم اوس رومیان ارزانه شوي مخکې لږ ګران مثلا مخکې من په څو او اوس من په څو دي مخکې من مطلب 300 روپۍ باندې و اوس 180 او 180 او 200 داسې هیوادوال او هغه خلک چې راځي له تاسو څخه رومیان اخلي هغوی څنګه دي خوشحاله دي اوس که نه او خوشحاله خو دي څوک چې رومیان اخلي ارزانه دي خوشحاله دي هغوی خوشحاله دي له حکومت او له مسؤلینو څه غوښتنه لرئ حکومت او مسؤلینو دا غوښتنه لرم چې اوس لکه د رومیان ارزانه دي موږ خو بیا هم زموږ لین روان دی که نه ارزانه دي موږ مزدوري هم کوو او خو خبر ده چې هغه تجاران چې وو که نه هغې ډېر تاوانیان شول لکه ګاډي ولاړو هغې ډېر غټ غټ تاوانونه وکړل نو که لاره خلاص شي دا به ښه ها یعنې ته وایې چې هغه کومې لارۍ چې دلته په سبزیجاتو میوهجاتو باندې بار تر څو هغه واوړي تر څو هغه واوړي او هغې بیا ریټ ښه شي ځکه ډېر غټ غټ تاوانونه وکړل دا کوم تجاران چې لکه ټول سیزن کې مزدوریانې کړې وي نو د لږ وخت کې هغه ټول تاوان وکړ کوم ذکر ټول تاوان شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه ژوندی اوسئ درنو لیدونکو موږ سره دلته یو تن دکاندار موجود دی د سره خبرې اترې ترسره کوو لومړی کې به دی ځان نه وپېژني مهرباني ستاسې نوم زموږ نوم کاري منصور جلال آباد د ډن غاړې یو دکاندار ډېره مننه څومره وخت کېږي چې دغه دکانداري ترسره کوي یاره زموږ غالبا کېږي دا 30-40 کاله کېږي ها 30-40 کاله کېږي چې تاسې د دکاندارۍ چارې پر مخ وړئ او بله
د تورخم لوی لارې په بندېدو سره په ستاسې کاروبار کې کوم اغېز رامنځته شوی دی که نه؟ ولې نه وروره ستونزې خو ډېرې زیاتې چې تورخم لاره بنده شي. اول دا زموږ تجارانو نه دا هیله ده چې کم مالونه راغلي وي سرایونو کې پراته وي، خلک هر څوک کوشش کوي چې شټا کړي. نو دغه هغه چا سره نشته دی چې دا مال د بازار ته وباسي، کنې خلاصېدو باندې خو خلاصېږي، یا 10 ورځې یا 15 ورځې ستونزې حل کېږي. خو زموږ ډېر مشکلات چې دی په ملي تجارانو کې دی چې دو د خپل مال چې دی دا ذخیره کوي. هر کس راځي پیسې پې بندې مال ذخیره کوي، نو د مال نشتون سره مال ټول ګرانېږي. ستاسې په دوکان کې اوس هغه څه دي چې دلته بهرحاله موجود دي او شته دی چې د هغوی نرخونه د تورخم لوی لارې په بندېدو سره هغه جګ شوي وي، قیمته شوي وي؟ خو همدغه مالونه دي، اوس غوړي شوله، بوره شوله، وریژې شولې، دغه ټول د پاکستان د لارې راځي. یو د بورې بوری مخکې په 2 روپۍ و، اوس 2 روپۍ باندې؟ خو غالبا داسې وایي چې $1.5 پرخې کړه $2. همداسې نورو خوراکي توکو کې هم همدغسې تغیرات راغلي؟ په ټولو هغو باندې تغیرات ډېر زیات تغیرات راغلي دي. اوس غوړي شوله دا هم داسې ووایي چې څه کم $1 دا هم ګران شوله. کنې مالونه خو پخواني مالونه ټول پراته دي او دغه ستونزه ده. نو مشتریان هغه چې ستاسې مشتریان دي تاسې ته د سودا دپاره راځي تر څو سوداګانې واخلي د خپلو کورونو دپاره، هغوی اوس شکایت کوي که نه چې والا مخکې سودا ارزانه وه او اوس چې ده قیمته شوې ده؟ نه، هغو شکایت نه کوي، هغو نور کوشش کوي چې نور مالونه واخلي کور کې ذخیره کړي چې مال نور هم د کمبخت سره مخ کېږي خپله ګرانېږي. له حکومت او له مسؤلینو ستاسې غوښتنه څه ده؟ زموږ دغه غوښتنه ده چې ګېټ خلاص شي. نو دې کې د دواړو خواته ډېر تجاران دي، خواته کانتینر ایساري دي، دو ته غټ تاوانونه زیانونه رسیږي، نو مشکلات ډېر زیات دي. نو ښه، یعنې دا دلته چې څه قیمته شوي دي که چېرته لاره خلاص شي دا بیرته ارزانه کېږي؟ او بلې دا ټول ارزانه کېږي، هر څه ارزانه کېږي، هر یو جنس ارزانه کېږي. دا چې د تورخم د ګېټ اوازې شي ټول مالونه $1 تجاران غورځي. هر کس په خپل مال چې دی خرڅون ته مخکې کوي او چې اوازې د بندېدو شي هر کس مال خپل ذخیره کوي. که ټول سرایونه د مالونو ډک دي، مال ډېر زیات دی، مال کم نه دی. که زموږ دا ګېټ 6 میاشتې ماغې خو مالونه زموږ ډېر زیات دي. دلته افغانستان کې ماشاءالله تجاران اوس ښه پیاوړي تجاران دي، مال نه ښه پوره د افغانستان. کنې په کرنتین کې موږ سره دومره موجود مال وو د همدې ملي تجارانو سره چې ټول کرنتین یې وچلو، ټول افغانستان یې وچلولو. خو دوی خوارانو سره هم یو دغه مشکل دی، ترانزیټي لارې دی چې دې باندې د هغه باندې چې دی په دې کانتینرو باندې مصرف زیات راځي، نو بیا دوی خواران هم خرابه نه شي، دا لاره چې خلاص شي ډېر به ښه شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ. خوږو لیدونکو موږ سره دلته یو بل کاکا موجود دی، دا د دوکاندارۍ چارې مخ ته وړي. موږ ورسره خبرې کوو. لومړیو کې به ځان نه وپېژنې. مهرباني کاکا ستاسې نوم؟ زما حاجي سمیع الدین د ډن غاړې دوکاندار یم. حاجي صاحب څومره وخت کېږي چې دغه روزګار ترسره کوئ؟ زموږ صاحب دغه 10 کاله کېږي چې دغه ډن غاړې سره زما دوکان ده صاحب. 10 کاله کېږي چې دوکانداري ترسره کوئ؟ حاجي صاحب دغه وروستیو کې چې تورخم لاره بنده شوې ده، د خوراکي او غیر خوراکي توکو کې چې دی تغییرات راغلي دي، قیمته شوي دي، تاسې سره په دوکان کې داسې څه شته دی چې په هغې کې تغییر راغلی، مثلا مخکې ارزانه او اوس چې دی قیمته شوي؟ ماشاءالله په دې جنسونو کې هېڅ فرق نه ده راغلی، په وړو کې هم فرق راغلی نه ده، په وریجو کې هم فرق راغلی نه ده، په غوړو کې هم فرق راغلی، په خپل سیستم باندې ولاړه ده. هر شی انشاءالله په همغه سابقه ریټ دا یو میاشت مخکې هم چلېده، په همغه ریټ اوس هم چلېږي. مثلا مخکې د بورې یو بوجۍ یو من په څومره وه، اوس په څومره ده؟ اوس یو من بوره
په 310 افغانۍ ده او مخکینی هم په همدغه ریټ و. په 2320 روپۍ بوجي بوره اوس هم همغه ریټ ده انشاءالله چې هېڅ پکې فرق نه. 880 روپۍ غوړي دي 10 لیټره مالیزیایي انشاءالله په دې کې هېڅ تغیرات راغلی نو. وړه یو بوجي چې ده په 1480 روپۍ بورې ده انشاءالله په دې ټول جنسونه کې هېڅ فرق راغلی نه ده. هغه مشتریان هغه خلک چې راځي او سوداګانې کوي هغوی خو شکایت نه کوي چې ولا څه ارزانه شوي یا څه قیمته شوي دي؟ انشاءالله یو موږ شکایت نه کوي چې دا ولې د جنسو کې فرق راغلی او فرق هم راغلی نه چې فرق راشي خو موږ خپله وایي چې دغسې پکې فرق ده دي انشاءالله دې لاره بندولو سره هېڅ فرق نه ده راغلی د خدای فضل سره او بل راځي انشاءالله دونه مواد موږ په دې مارکیټو کې لرو چې انشاءالله کاله پورې انشاءالله په دې کې فرق نه راځي. له حکومت او له مسؤلینو ستاسې غوښتنه څه ده؟ مسؤلینو غوښتنه په دې ده چې دغه لاره د خدای خوشي کړي چې هغه خواته مهاجرین هم بیچاران په تکلیفان دي چې خپل وطن ته راشي او دغه لاره هم خوشي شي او هغه خاطر مسلمانان دي چې دغه مواد ورته چې مننه ده دغه د چې شی ورته وایي رومیان دي دغه جنسونه هلته ډېر جګې دي. بیا 1 کیلو رومي زه خبرو کې مې واورېده چې 1200 افغانۍ کالدارې ته رسېدلی ده. ښه یعنې تاسې وایي چې لاره باید خلاص شي دې خوا چې څومره خلک وي هغه خوا واوړي مثلا که دلته کومې ټیلرې یا کانټینرې بار وي هغه خوا واوړي هغه خوا چې څه وي هغه باید دې خوا راواوړي. دې خوا د هغه کانټینر چې هغه خوا ته ولاړ ده ټول بیچارګان هغه پیسو نه خلاص شوي دي صاحب ولاکه ورسره بودیجه پاتې نه ده چې خود مصرف هغه لاره باید خوشي شي چې دا خوا د دې خوا ته راشي هغه خوا د دې خوا مسافرین به راشي او بېرته به راشي. مخکې به همدغه هغه و دا سیاسي خبرې چې دي په هغه باندې چپه کوي صاحبه. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. الله دې کامیاب ولره سرفراز اوسئ انشاءالله چې د خدای پر سره جنسونه کې به هېڅ فرق رانه شي. ډېره مننه خیر وي صاحب. درنو لیدونکو موږ سره دلته یو بل دکاندار هم موجود دی د سره خبرې اترې ترسره کوو. لومړی کې به دا ځان وپېژنې. مهرباني کاکا ستاسې نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اصلي نجیب الله ده او د مالګې کوڅه کې دکاندار یم. څومره وخت کېږي چې دغه دکانداري ترسره کوې؟ دا دکانداري 6 کاله کېږي. 6 کاله کېږي چې دغه روزګار ته لرې او ترسره کوې؟ هو بله. د تورخم لوی لارې په بندېدو سره ستاسې په کاروبار کې کوم تاثیر راغلی دی کوم اغېز یې پرې ترسره کړی دی که نه؟ وروره داسې چا دغه کوم شی چې پېښور نه راځي دلته لږ ګران شوی چې دې ځینې هلته ځي مثال د رومیان دا ترکاري باب ماڼۍ انار دلته ارزانه ده او پېښور کې ګران ده چې هغې خوا نه مثال د خبرې دا بوره راځي غوړي راځي داسې 100 روپۍ فرق یې کړی ده. دا تاسې سره په دغه دکان کې اوس داسې څه شته دی چې د هغې په نرخونو کې تغییر راغلی دی مثلا قیمته شوي دي؟ زمونږ په دکان کې خو دغه شی نه چای ده او بوره ده او دا کور سامان دی که انشاءالله تر اوسه دغه صرف دغه بوره او غوړو کې او 100 روپۍ فرق راغلی. نور دلته ترکاري کې خلک ډېر ضربې وخوړلې میوه کې انار کې مڼې کې انګورو کې ټیلر هلته بند پاتې شو واپله اوس مثال د خبره انار ګران د پاکستان کې انګور ګران دي رومیان ګران دي پیاز ګران دي او دلته ارزانه دي. نو دا پاکستان او د افغانستان د حکومت نه زه هغه کوم چې مثال د خبرې دغه تورخم دروازه باید چې سیاست سره ونه تړي سیاست بیله ده او دا دروازه خو د عوام لپاره ده او ځي او راځي باید چې دا بنده نه شي. یعنې ستاسې له حکومت او له مسؤلینو غوښتنه دا ده تر څو دغه لویه لار خلاصه شي؟ لویه لاره خلاصه شي او دا باید چې سیاست پورې ونه تړي او دا خو د عوامو لار ده بس هلته هم که مثال د خبره عوام غر کېږي او دلته او باید چې دا لاره پورې بیخي دا جنګ یا مثال د خبرې سیاست د لارې سره بیخي تړاو نه لري. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. تاسو هم مننه ژوندی اوسئ کور
درنو لیدونکو او کتونکو موږ راغلی وو د تازه میوو یا د تازه میوه‌جاتو یو مارکیټ ته. دلته راسره یو تن میوه فروش یا د دغه ځای څښتن ولاړ دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. دا به لومړی کې موږ ته ځان نه وپېژني. مهرباني ستاسې نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شکر الله ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او میوې دوکاندار یم. څومره وخت کېږي شکر الله چې دغه کاروبار ترسره کوي؟ زما خو تقریبا 12-14 کاله وشو چې دا میوې کاروبار ترسره کوم. دغه د میوې کوم کاروبار چې ته ترسره کوې د کوم ځای کې چې اوس موجود یو همدغه 14 کاله دی همدلته کې که نه د نه مخکې د بل چېرته دغه کاروبار ترسره کوه؟ په چپیار اډه کې و، بیا په مخابراتو چوک ته راغلو، بیا اوس دا ځای موږ ته انتخاب شو دلته راغلو. اوس د تازه میوو دغه پلورونکي چې دي هغې ته دا ځای انتخاب شوی دی، دوی دلته راغلي دي؟ او هغوی دلته راغلي دي، بس اوس چوکونو کې هم دي، دلته هم راغلي دي. د تورخم لوی لارې په بندېدو سره دلته ستاسې په دغې کاروبار کې او په دغه فروټو کې تغیرات راغلي دي په قیمتونو کې؟ او تغیرات راغلي دي. د پاکستان نه چې راتلل هغه لږ زره ګران شوي دي او د دې ځای میوه چې کومه ده هغه داسې یو څه اندازه لږ ارزانه شوې ده او د دې ځای نه چې کوم هلته تلل پاکستان ته تلل نو هلته ډېر زیات ګران شوي دي. لکه د پاکستان نه کومه میوه په دغه وخت کې راتلله؟ په دغه وخت کې راتلله صرف کیله راتلله او د امرود دي، خو امرود لکه داسې خاص نه دي، خو صرف کیله راتلله. د کیلې په ګرانۍ کې یو په دو باندې لوړوالی راغلی ده. یعنې مخکې چې کیله مثلا یو درجن 50 روپۍ اوس په 100 شوې ده؟ په 100 روپۍ شوې ده. او هغه کوم شیان چې دلته په ګران وطن کې ترسره کېږي لکه مڼې دي همداسې نور میوه‌جات دي هغه چې پاکستان ته به مخکې تلل د دغې لویې لارې په بندېدو سره دلته ارزانه شوي دي اوس؟ او داسې ارزانه شوي دي لږ غوندې او لږ ارزانه شوي. خلک څه وایي؟ خلک څومره خوښ دي چې راشي؟ مثلا مخکې فروټ یو من مڼه مخکې خلکو په 1.5 سل افغانۍ اخیستله، اوس ارزانه شوې ده. خلک څه وایي؟ خوشحاله دي که نه؟ خلک خوشحاله دي. خلک وایي چې موږ ته د بل متن میوه بالکل په کار نه ده، بس موږ ته د خپله میوه دا کفایت کوي او د ټولو نه ښه میوه هم د خپل وطن ده. نو الحمدلله دلته خپله ډېر زیات دي، هر څه ډېر زیات دي. ما په پېښور کې هم دوکانداري کړې ده، نو هلته به چې کومه میوه هلته ده هغه به د هغې ځای نه موږ راوړله، اوس هغې ځای نه هغه میوه زموږ په خپل وطن کې ماشاءالله کېږي. که دا املوک شو، مالټه شوه، امرود شو، هم کیله هم دلته ډېره زیاته کېږي داسې یو اندازه. نو انګور دي، هر څه میوه الحمدلله زموږ اوس ډېره زیاته ده. زردالو شو، شفتالو شو، زموږ میوه الحمدلله ډېره زیاته ده. د دغه تورخم لارې په بندېدو سره ستاسې په کاروبار او په دغه خرڅلاو کې مو تغییر راغلی دی که نه؟ خرڅلاو مو ډېر شوی دی که کم شوی دی؟ یاره یو څه اندازه کموالی پکې راغلی ده، ځکه چې خلک ډېر زیات تا خوا ته اوښتل، نو هلته به یې سودا وړله، له هغې ځای نه به راتلل، دلته به که چا کره راتلل سودا به یې وړله. نو دغه به هغه باندې څه اندازه لکه لږ ډېر نه، داسې 100% هغه پې باندې راغلی ده کموالی. نور څه مشکل الحمدلله نشته ده، هر څه برابر دي. له حکومت او له مسؤلینو څه غوښتنه لرئ؟ د حکومت او د مسؤلینو دا غواړو چې دغه خبره د صلح له لارې حل شي او دغه لاره چې کومه ده دا باید د سیاست د لارې نه لرې شي، ځکه چې دا مریضان ښه او بد دا خوا ته هم پښتانه پراته دي، دې خوا ته هم پښتانه پراته دي او دا زمونږ ورونه دي، زمونږ په منځ کې بېلوالی هېڅکله هم نه راځي. دا لاره باید د سیاست نه ووځي او موږ د خپل د حکومت نه هم دا تقاضا لرو چې دغه لاره بیخي د سیاست نه وباسي او د هغو نه هم موږ دا غواړو چې دا د سیاست نه وباسي. دا باید 24 ساعته د تګ راتګ دپاره هم خلاصوي او د بارونکو دپاره هم خلاصوي، ځکه چې دا د هغو په ګټه هم ده، زموږ په ګټه هم ده او زموږ نه د هغو ګټه پکې ډېره زیاته ده. موږ اوس الحمدلله د نورو ملکونو نه هر شی ډېر زیات راځي، موږ د خپل حکومت نه د خپل دغه نه ډېر زیات خوشحاله یو. موږ ته یې بدیلې لارې پیدا کړي دي، بدیلې لار نه راځي. لکه پخوا به چې کوم لاره بنده شوله، کوم تغییرات مشکلاتونه به چې راتلل، هغه اوس 1% هم په افغانستان کې نشته، 1% هم د پاکستان د خوا نه د هغه د هر شي دغه نه کموالی هغه به دې کې نه راغلی. الحمدلله هر څه په افغانستان کې ډېر دي او د خپل حکومت نه ماشاءالله چې موږ ته خدای راکړی ده چې ډېر یو زبردست حکومت ده، نو دی نه موږ تقاضا کوو چې نور هم بدیلې لارې وګوري. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني، خیر اوسئ.
درنو لیدونکو موږ سره دلته یو بل یو فروش هم ولاړ دی موجود دی سره د سره خبرې اترې تر سره کوو مهرباني ستاسې نوم نوم مې سلیمان دی د ننګرهار اوسېدونکی یم سلیمان ښه صحت ښه دی شکر دی خیر خیر دی په خیر راغلی تاسو ډېره مننه څومره وخت کېږي دغه کاروبار لري او تر سره کوي شکر دی 2 کاله کېږي خو پلار مې پخوانی هغه دی او دغه یو دا ورور مې دی یو بل دی یو ګردیز ته تللی دی هلته یې مړو کاروبار کوي او زه دا 2 کاله کېږي چې دې کار ته راغلی یم او مخکې ترکیه کې اوسېدم وکاله مې هلته تېر کړه بېرته رالم دې خپل وطن ته ښه ترکیه یعنې هغلته دې کار تر سره کړی دی وخت تېر کړی دی او ډېر وکاله ښه 2 کاله چې تا هغلته تېر کړي هلته به دې کار تر سره کړی وي اوس چې دلته فعلا راغلی او دلته کاروبار تر سره کوي هغلته دې څه احساس کوي دلته څه احساس کوي هغلته پردی کټ د نیمو شپو دی نو بل خپله رالم هغه د دې یو شپه او د هغې کال دلته شکر هغې نه ښه ګټم چې څوک یې وکړي داسې نه چې څوک په خوبونو باندې خو نه کېږي نو چې څوک یې وکړي هغې نه شکر ښه ګټم هغې نه هر څه سوده ګرځم شپه مې په سارا وه هلته هر څه مې په سارا و مور پلار خاص په وغږېږه په تلیفون د لار نورې څه شی نه زه خپله رالم همدې وطن خپل وطن ته شکر ده زه په افتخار کوم په دې وطن باندې او الحمدلله ښایسته ښایسته مېوې لري هر رقم پوه شولې خو دا لاره چې بنده شوې ده یو دغه کېله موږ مثال سټورونو ته ډېر ضرورت لرو دغه لاره چې بنده شوې تورخم لویه لاره کوم روټ چې له پاکستان نه به راتلل کوم تازه میوې چې به یې د ځای نه هغلته تللې هغه کومې میوې چې له پاکستان نه راتللې دلته چې هغې نرخونه اوس قیمته شوي دي هغه کیله وله امرود و پپیته وه او دغه شیونه ول نور خو چې هم د هغې سیزن څه شی نشته ده نو همدا کیله او امرود او پپیته همداسې دغه شی به راتلل نو د دې ځای نه شکر موږ وطن خپله یعنې دې ځای نه چې څومره ډېر تلل هغومره هغې ځای نه دومره نه راځي زموږ له وطنه چې پاکستان ته کومې میوې تللې هغه میوې تاسې سره دلته موجودې دي شته دی مڼې دي همداسې نور میوهجات دي د هغې په نرخونو کې څه تغییر راغلی دی که نه شکر تغییر راغلی دی لږ په دې چې ښه یعنې ارزانه شوي دي لږ ارزانه شوي دي او په دې چې مخکې به همدغه به مال ته سټور کېدله بېرته به یې موږ ته رالېږله اوس هماغه مثال هغه مڼه مخکې به په 5,500 4,500 روپۍ وله اوس راوړې 2,500 ده موږ یعنې بسته پچی یعنی دومره 3,500 تغییرات پکې راغلی دی په هر شي کې همداسې 3,500 یو دغه کې کندهاري انار کې چې دي چې دا هر ملک ته لیږل کېږي دغه کې تغییرات نه ده راغلی سخت له مسؤلینو او له حکومت ستاسې غوښتنه څه ده غوښتنه همدغه ده چې سټورونه جوړ کړي ځکه چې د هغې شی په مونږ باندې دویم اوس دا کیله وګوره 50-60 روپۍ به وله اوس یو 140 ته رسېدل 1,500 نو په دې باندې چې اوس مثال دغه انار بل ځای ته وړل کېږي همدلته سټور شي نو دا څومره ښه خبره ده افتخار خبره ده مثال دغه دا مڼه شي دا بل همدا مڼه ایران ته ځي پوه شو بېرته یې په موږ خرڅول کېږي نو سټور ته موږ ډېر ضرورت لرو ډېر زیات لږ هم نه ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه کور ودان د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسې موږ سره زموږ دغه خپرونه چې تاسې ته مو په جلال آباد ښار کې برابره کړې او چمتو کړې وه ولیدله کور ودان تر څو چې بیا په یوې بلې خپرونه کې موږ له تاسې سره یو ځای کېږو د خدای په امان ښه وختونه